ایران ولې د احمد مسعود پر ځای طالبان غوره ګڼي؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د طالبانو او ایراني پولساتو ترمنځ له وروستي سرحدي جګړې وروسته د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د رومي د یو مشهورې غزلې یو بند ټویټ کړ. آیا ما تاسو ته نه ویلي چې هلته لاړ شه ځکه چې ستاسو اشنا یم؟ دغه ټویټ پراخ غبرګونونه وښود او د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ یې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. له غبرګونونو سره سره د لومړي ځل لپاره د احمد مسعود د ټویټ محتوا په رسمي توګه د حقیقت په ډاګه کړ چې د احمد مسعود د جبهې او د ایران د حکومت ترمنځ اړیکې په ښه حالات کې نه دي او د مسعود هڅې چې ایرانیان قانع کړي له هغه سره مادي او اخلاق ملاتړ وکړي ناکام شوی دی. په افغانستان کې په دې 2 کلونو کې د رامنځته شویو پیښو په اړه د ایران د حکومت رسمي چلند دا وښود چې د ایران حکومت له طالبانو سره د یو باوري ملګري په توګه چلند کوي او دوی لویدیځ ملاتړي رژیم پر وړاندې په بریا ویاړي. مناسب نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي حتی باري د طالبانو پر وړاندې مقاومت د امریکا پروژه ګڼي. د کیسې خلاصه دا ده چې ایران فکر کوي چې د طالبانو په بریا کې رول لري او له همدې امله دا ډله د خپل احسان پوروړې ګڼي او په دې باوري دي چې دا ډله په افغانستان کې د ایران ګټې په ښه توګه خوندي کولی شي. لاره ایرانیانو دومره هوډ لري چې له طالبانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي چې یوې د ایراني او طالبانو ترمنځ د سرحدي نښتو په غبرګون کې چې په پایله کې مرګ ژوبله رامنځته شوه دغه شخړې لږ اهمیت وګڼلې او ورته یې اشاره وکړه. کورنۍ شخړه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.